نبیل وایي ډاکټر نجیب الله هیڅکله پاکستان ته سر ټیټ نه کړ. سلام وخت مو بخیر. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تېرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل وایي ډاکټر نجیب الله هیڅکله پاکستان ته سر ټیټ نه کړ. نبیل په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې پرون د ګلبدین حکمتیار پلویانو د لوی جرګې په تالار کې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د 24 تلین د لمانځنو مخه ونیوله. رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک باندې لیکي دا به انصاف نه وي چې یوې سیاسي څیرې ته یوازې له یوه اړخه وکتل شي او په اړه یې بحث وشي. موږ د تاریخ په اوږدو کې څو بعدي او څو اړخیز شخصیتونه لرو. دلته د یوه داسې چا په اړه بحث او خبره ده چې د خپل سیاسي او کاري ژوند په اوږده کې یې 2 مرحلې تېرې کړې دي چې یوه یې د ښاد او بله هغه یې د ولسمشرۍ ده. د دې دواړو دورو په اړه یوازې تاریخ قضاوت کولی شي. هغه څه چې د ښاد په دوره کې ترسره کړي او هغه چې د ولسمشرۍ پر مهال کړي په خپل منځ کې سره جلا دي. دا چې ډاکټر نجیب الله د خپل سیاسي ژوند پر مهال لکه د افغانستان او د نورو سیاسي او جهادي څیرو په څیر هسکې او ټیټې درلودې په دې کې هیڅ شک نشته او سترګې نشي پټېدای. خو یو څه چې د ډاکټر نجیب الله پر وړاندې د افغانستان خلک سره په یو نظر کړي هغه د پاکستان پر وړاندې د نوموړي دریدل وو. هغه له پاکستان سره په تقابل خپل سر بایلود خو د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې یې سر ورته ټیټ نه کړ. په داسې حال کې چې هغه کولی شول د خپلو مسایلو پر سر له پاکستان سره معامله وکړي. خو ډاکټر نجیب الله هیڅکله ونه غوښتل چې د خپل سیاسي ژوند د تاریخ په ټنډه باندې دا تور داغ پرېږدي. کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل نو د پاکستان د ملکي او نظامي مشرانو پر مشوره پر افغان خاوره د پاکستان لخوا یرغل وشو چې پاکستاني نظامیان په مستقیمه توګه په یرغل کې ښکېل وو. ډاکټر نجیب الله د جلال آباد د جګړې تر نامه لاندې د زرګونو نور وطنپالو افغانانو پر مټ او قربانۍ له خپل وطن څخه په کلکه دفاع او ننګه وکړه او پاکستان ته یې تاریخي درس ورکړ. پاکستان ته دغه تاریخي درس د دې لامل شو چې هر ډول وي باید ډاکټر نجیب الله نور له منځه یوسي او دا یې خپله تر ټولو لویه مخه وټاکله. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.